د خبرونو سرټکی کندوز ولایت ته د هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوړپوړو پلاو سفر له دې سفر څخه موخه په دې ولایت کې د دولتي مامورینو د ظرفیت لوړولو لپاره د ورځني سیمینار جوړېدل په ګوته شوي. د امنیه قومندانۍ د سرتیرو لخوا د جنایي جرمونو په تور د 14 تنو نیول کېدل. مسؤلین وایي دغه کسان تېره ورځ د نشهیي توکو سربیره د قماربازۍ او غلا په تور نیول شوي دي. او په دشتیارچي ولسوالۍ کې د فوټبال د په زړه پورې سیالۍ پای ته رسېدل. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو سلامونه مې ومنئ. نن شنبه د 1444 سپوږمیز کال د ربیع الاول 25مه د 1401 لمریز کال د تلې یا میزان 13مه چې د 2022 زیږدیز کال د اکتوبر له 22مې نیټې سره سمون لري. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه اسماعیل کلیوال یم. د افغانستان د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ادارې سره د کار او کارکوونکو د اړیکو د تنظیم په موخه په کندوز ولایت کې د کارمندانو د پوهاوي او ظرفیت لوړونې تر عنوان لاندې د روزنیز پروګرام پیل شو. په همدې موخه د هیواد مرکز څخه کندوز ولایت ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال رسمي سفر کړی او د دولتي مامورینو د ظرفیت لوړولو دغه پروګرام رسما پیل کړی دی. کندوز ولایت ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مرستیال د رسمي سفر په ترڅ کې د دې ولایت د سیمه ییزو کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه روزنیز سیمینار پیل شو. کندوز ولایت ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مرستیال د رسمي سفر په ترڅ کې د دې ولایت د سیمه ییزو کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه دغه روزنیز سیمینار پیل شو. مسؤلین وایي له دې روزنیز پروګرام څخه موخه د اداري او د حاضرۍ د اصولو، مقرراتو او اړوندو قوانینو رعایتول په ګوته کوي چې له مخې به یې د یوې ورځې لپاره د اسلامي امارت د ټولو دفترونو مسؤلینو ته تدریس شي. به سطح ولایت ولسوال صاحب‌ها، مسئولین جدید التقرر، علما و مجاهدین، همه رئیس صاحب‌های ولایت به همراه تمام علما و مجاهدینی که نو مقرر شدن، اینا را یک سمینار تربیوی در مورد مناسبات کاری کارکنان با اداره، در مورد قوانین مرتبط به کار، در مورد چگونگی وضعیت رخصتی، در مورد چگونگی شروع وقت کار و وقت اختتام کار ما یک سمینار یک روزه می‌دهیم تا به اینکه همه ما بدانیم که اداره چیست، اداره چه قسم پیش برده میشه. بل لور ته بیا د کندوز والي دې ولایت ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د راغلو پلاو او د دوی له دې ګام څخه خوښي څرګنده کړه او د دولتي ادارو له ټولو کارکوونکو یې وغوښتل چې د خپلو ادارو د فعالیتونو د ښه ترسروي په موخه له دې پروګرام څخه ګټه پورته کړي. دلته به تاسو ته نن له دغه وخت نه انشاءالله تر مازدیګره پورې یوه ورځ سیمینار درکول کیږي. کوشش وکړئ چې ښه په غور باندې واورئ، ځان سره یادداشت ته ونیسئ، بیا به تاسو ته نوټ هم درکول کیږي. بیا هغه اصول دي دوی تاسو ته درښیي، په هغه به تاسو کار کوئ. په همدې مهال د دولتي ادارو دغه کارکوونکي د مامورینو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول روزنیز سیمینارونه اړین یادوي او پر دوام یې ټینګار کوي. ډېر ښه سیمینار و او په دې کې ټولو مدیرانو ته ولسوال صاحبانو ته ډېرې ښې لارښوونې پکې وشولې او ډېرې ښې تجربې په دې کې حاصلې شوې ولسوالانو ته همدارنګه مامورینو ته. او دغه ورکشاپونه کولی شي چې کومې نیمګړتیاوې موږ سره موجود دي هغه نیمګړتیا بېرته پوره کړو او ځان بېرته برابر کړو خپل اصولو، قانونو، مقرراتو د ادارې جوړولو په خاطر باندې. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت مرکزي او سیمه ییز حکومت ولس ته د ښې حکومتولۍ په وړاندې کولو او د مامورینو د ظرفیت لوړولو لپاره په بېلابېلو ولایتونو کې د ظرفیت جوړونې سیمینارونه ترسره کړي او په دې برخه کې لا ټینګار کوي. د کندوز امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور د 14 تنو نیول کېدو خبر ورکوي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه کسان د کندوز ښار د 3مې، 5مې او 6مې امنیتي حوزې مسؤلینو لخوا نیول شوي او په لومړنیو څېړنو کې په خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د یو خبرپاڼې په خپرولو سره د کندوز ښار اړوندو سیمو څخه د نشهیي توکو د قاچاق او پلور، غلا او قمار په تور د 14 تنو د نیولو خبر ورکوي. په خبرپاڼې کې راغلي دي چې دغه کسان د کندوز ښار د 3مې، 5مې
او شپږمې امنیتي حوزې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې نیول شوې. دوی زیاته کړې دغه کسانو په لومړنیو څېړنو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د لا څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. د جنایي جرمونو په تور دا کسان په داسې حال کې د کندوز د امنیتي سرتیرو لخوا نیول کیږي چې ورمه ورځ هم په دې ولایت کې 4 تنه د وسلو، نشهیي توکو د قاچاق او د غلا په تور نیول شوي وو او جرمي دوسیې یې اړوندو ارګانونو ته سپارلې وې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کاپی رایټ د مخنیوي په اړه روزنیز ورکشاپ جوړ شو. په دې ورکشاپ کې په غیر قانوني توګه د کتابونو د کاپی رایټ او د مخنیوي په تړاو بحث او خبرې شوي او له مسؤلینو غوښتل شوي چې پرته له خپل فعالیتونو څخه د بل چا د فعالیتونو په اړه کتاب چاپ نه کړي او دا کار یې د نورو کسانو په چارو کې لاسوهنه یاده کړې ده. د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د روزنیزو پروګرامونو په ترڅ کې دا ځل د کاپی رایټ تر عنوان لاندې روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. څو وکولای شي په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د کتابونو د کاپی رایټ د چاپ مخنیوي وکړي. په دې ورکشاپ کې د اطلاعات او کلتور رئیس، د ځوانانو چارو امیر، د هنر او فرهنګ امیر او په لسګونو دغو کتاب پلورونکو ګډون کړی و. د کندوز ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مطیع الله روحاني د دغه روزنیز ورکشاپ د جوړېدو له امله د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو له لورې د دې روزنیز ورکشاپ موخه د ښار کتاب پلورونکو ته د کاپي حق په اړه د معلوماتو ورکول په ګوته کړل. څو وکولای شي کتاب پلورونکي د دغه ورکشاپ په مرسته په بازارونو کې په سمه توګه د کاپی رایټ د مخنیوي ترڅنګ خپلو هم مسلکانو ته عامه پوهاوی ورکړي. روحاني زیاته کړه چې هیڅ شخص یا ډله د بل چا د فعالیتونو د چاپ حق نه لري او دا کار د نورو کسانو په چارو کې لاسوهنه بولي. په همدې مهال بیا د کاپی رایټ په اړه هغه معلومات چې اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او کلتور امیر لخوا د ښار له کتاب پلورونکو څخه راټول شوي وو د یو پریزنټیشن په ترڅ کې نندارې ته وړاندې کړل. د یادونې وړ ده چې په دې روزنیز ورکشاپ کې د کندوز ولایت نږدې 500 کتاب پلورونکو او د کتابتونونو مسؤلینو ګډون کړی و. اوس هم د لوبو له ډګر څخه د کندوز ولایت د غېږنیونې فدراسیون د دې ولایت د یو سوداګر په مالی مرسته په سپینځیر لوبغالي کې د غېږنیونې سیالۍ ترسره کړه. د دغه سیالیو موخه سپورت ته وده ورکول او ورزش ته د ځوانانو هڅول په ګوته شوي دي. کندوز یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له دودیزو لوبو سره مینه لري او له دې لوبو څخه یو هم غېږنیونه ده. د دې لوبې د ژوندي ساتلو په موخه د کندوز ولایت د کورش فدراسیون د بدني روزنې ریاست لخوا د دې ولایت د یو تن سوداګر په مالی لګښت د ورزشکارانو ترمنځ د غېږو په زړه پورې سیالۍ په داسې حال کې ترسره کړه چې د کندوز له بېلابېلو سیمو څخه د دې سیالیو د نندارې لپاره ګڼ شمېر مینوال هم ورغلي وو. مسؤلین وایي دا سیالۍ د کندوز د یو تن سوداګر په مالی لګښت ترسره شوه او له دې کار څخه موخه د ځوانانو ترمنځ د غېږنیولو د کلتور ژوندي ساتل او ورزش ته د ځوانانو هڅول وو. مراسم‌های پهلوانی را دیگر سفیده سرمایه‌گذار تقاضای من است که بیان مثل نجیب جانور جوانا را تشویق بکنن. لله الحمد آمدن امارات ساز و سرود از بین رفته ما میتونیم که در تویا جشنای پهلوانی برگزاریم. چقدر ورزشکار در چوکاټ کې په ورته وخت کې دغه ورزشکاران په دې ولایت کې د ورزشکارانو د ودې او هڅونې لپاره داسې سیالۍ اړینې بولي او د دا ډول سیالیو پر دوام ټینګار کوي. په کندوز کې د کورش فدراسیون له لورې د ورزشکارانو د ودې او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په موخه له تیرو څو میاشتو را په دې خوا د غېږو په زړه پورې سیالۍ ترسره کوي چې د زون په کچه پکې غېږنونکي ګډون کوي. وروستی خبر هم د دشتیارچي ولسوالۍ څخه د کندوز مرکز او د دشتیارچي ولسوالۍ د ورزشکارانو ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالۍ وشوې. مسؤلین له دې سیالیو څخه موخه د مرکز او ولسوالیو د ورزشکارانو د همغږۍ سربیره او دې ورزش ته د ځوانانو د هڅول په ګوته کوي. د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د فوتبال دوستانه سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د دشتیارچي ولسوالۍ په خروالۍ لوبغالي کې وشوې چې د دولتي ادارو د مسؤلینو سربیره پکې د ورزشکارانو د فوتبال ګڼو مینوالو ګډون کړی و او لوبې یې له نږدې ننداره کوله. د بدني روزنې او سپورت مسؤلین وایي دا سیالۍ تېره ورځ د کندوز خورشید
او د ارچي ولسوالۍ د فوتبال ټیمونو ترمنځ د همغږۍ او ورزش ته د ځوانانو هڅونه په موخه د یو شمېر خصوصي شرکتونو او پانګوالو په مالی لګښت تنظیم شوی وي چې په پایله کې دغه سیالۍ د دواړو ټیمونو د یو ګولونو په ترسره کولو سره په مساوي توګه پای ته ورسېده. مسؤلین زیاتوي د دې سیالیو په پای کې د ورزشکارانو هڅونې د ارچي ولسوالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست له لوري یو شمېر سیمه ییزو چارواکو او لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. اللهم شه